درې خبرې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړي که غواړي چې الله سره محبت وکړي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو چې څوک د سره امانت کیږي په کې به خیانت نه کوي او چې کله خبره کوي نو رښتیا به وي او د ګاونډي سره به ښه کوي دا درې کارونه چې کول الله به سره محبت کوي دا حدیث مې دې دپاره ذکر کړو که چېرته ته رښتیا وې نو تا سره به څوک محبت کوي الله سبحانه وتعالی به سره محبت کوي دویم عمل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښوولی دی واوفوا اذا وعدتم چې کله چا سره لوز وکوي نو هغه به پوره کوئ لنډه دا خبره یاد ساتئ چې دا لوزونه چې دي عهود دا په دوه قسمه دي لوز دا په دوه قسمه دی د ټولو نه عظیم لوز او د ټولو نه اوچت لوز هغه د الله سره دی هغه موږ د الله سره لوز د څه کړی دی د عبادت د بندګۍ او الله قرآن کې سوی واوفوا بعهدي اوفي بعهدكم تاسو هغه لوز پوره کړئ چې ما سره م کړی دی زه به پوره کړم هغه لوز چې ما تاسو سره کړی نو د انسانانو چې کله الله سبحانه وتعالی د آدم علیه السلام کله پیدا کو په هغه وخت کې الله سبحانه وتعالی د دې ټولو بندګانو دا لوز اخیستی دی چې الستو بربکم زه ستاسو رب نه یم نو ټولو ته ویلي او ته زموږ رب یې نو د ټولو نه اولنی لوز زموږ د چا سره دی هغه د الله سره دی ایاک نعبد و ایاک نستعین دا روزانه موږ د الله سره دا لوز کوو روزانه چې الله صرف ستا بندګي به کوو نو لوی لوز پوره کول هغه دا دي چې موږ د الله سبحانه وتعالی په دې بندګۍ او په دې عبادت باندې مضبوط ودرېږو ډېر خلک داسې دي چې د دې ډېر اهتمام کوي چې د انسانانو سره چې کوم لوزونه کړي دي چې هغه څه کړي هغه پوره کړي او دې ته نه ګوري چې د انسانانو د دې رب سره چې کوم لوز کړی دی هغه یې مات کړی دی او هغه یې پوره سرته نه یې رسوي دویم قسم لوز هغه دقه دی دا کوم چې د خلکو په منځ کې د معاملاتو کې راځي که هغه هر قسمه معاملات وي که هغه د بیع او شرا یي هغه که نکاح یي که هغه رشتې که هغه خپلولیان یي که هغه هر څه نو د دې لوزونو خیال ساتل پکار دي او د لوزونو خیال ساتل دا د پیغمبرانو او د نیکانو خلکو صفت دی رب العالمین د ابراهیم علیه السلام په باره کې وایي وابراهیم الذي وفا ابراهیم علیه السلام هغه انسان چې وفادار انسان چې لوز به وکړو پوره کوو به الله سبحانه وتعالى د ابراهيم عليه السلام د زوی په باره کې وایي واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا اسماعیل علیه السلام په باره کې الله وایي انه كان صادق الوعد هغه چې به واده وکړه لوز به وکړو هغه به پوره کوو زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وګوره او لرې نه ځو هرقل چې کله د ابو سفیان نه تپوس وکړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې وایي غدر کوي ابو سفیان ورته ویله غدر نه کوي غدر او خیانت والا نه دی نو هرقل ورته وایي پیغمبران غدر نه کوي دا خبره دي صحیح ده پیغمبران هغوی غدر نه کوي درېیمه خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې څه کولی ده د امانت خیال به ساتي او د امانت مبارک یو څو ورځې مخکې ما تفصیلي درس کړی او بیان کړی هغې ته به رجوع کوئ ښه تفصیلي ما دا خبره ذکر کړې وه چې امانت اقسام او د دې خپل ځای ته رسول څه ته وایي او موږ سره کمې ذمهوریانې دي خو لنډه ده چې د مؤمنانو دا یو اوچت صفت دی او شان دی الله سبحانه وتعالی قرآن کې ذکر کړی دی والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون مؤمنان هغه دي چې دوی د هغه امانتونو خیال ساتي کوم امانتونه چې دوی ته حواله شوي دي او د ټولو نه لوی امانت زموږ سره څه دی هغه د دین دی د دین وګوره امانت دی زموږ سره د الله سبحانه وتعالی بندګي کول د زموږ په اوږو باندې امانت دی دې کې به خیانت نه کوي بیا د هغې نه بعد دا نور امانتونه دي دا بچي د زموږ سره امانت دی دا ښځه دا امانت دی دې به الله تپوس کوي دا ستا کشران ته په یو کمپنۍ کې کار کوې ستا سره چې کوم نوکران دي خادمان دي ته ټیکهدار یې تا سره چې کوم دیاړیماران دي ته عالم یې ستا دا شاګردان ستا د محلې والا ته امام یې ستا د مقتدیان ته باچا یې ستا د دې ملک د اوسېدونکي ته د علاقې مشر یې ستا دا کشران دا ټول تا سره امانت دی ته چې دا کار کوې مزدوري کوې دا امانت دی ته چې دا څه معاملات هم ستا مخې له راځي ته پرې رزق ګټې ځان له دا ټول ګورې په امانت کې دند راځي په دې کې به خیانت نه کړي او یاد ساتئ دا خبره چې دا
امانتو خیال ساتل دا د اوچتو مؤمنانو صفت دی او د اوچتو مؤمنانو په سر کې پیغمبران راشي یوسف علیه السلام ته د مصر باچا څه ویلو انک اليوم لدینا مکین امین یوسف علیه السلام چې را دومره اوچته مرتبه ورکړه دا به څه ووایي ته یو امانتګر انسان او موسی علیه السلام چې کله د مصر نه ووت ولاړ مدین ته او هلته د شعیب علیه السلام د لونو سره میلاو شو چې کله د هغوی دپاره د هغوی هغه څاروي بوتلو ګودر ته نو کله چې واپس رالې د دواړو لونه د شعیب علیه السلام نو خپل پلار ته څه وویل قالت احداهما یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوي الامین وی پلاره هغوی ځان له څوک کتو چې مزدوري ورسره کوي او یې ورسره دلته ځکه چې شعیب علیه السلام په خپله کمزوری شوی او دغه لوڼه یې وایي چې هغه ځان له زنانه دي او هغوی دغه خدمت نشي کولی نو هغوی هم څوک کتو چې خدمت کوي نو د یوې لور او د هوښیاره زنانه وه چې هغې ورته تذکره د موسی علیه السلام وکړه نو په موسی علیه السلام کې دوه خبرې دي یو خو تکړه دی زورور دی او دویم دا چې امانتګر دی دویم دا چې څه دی امانتګر دی ښه نو امانتګري صفت ته چا دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نبوت ملاویدو نه مخکې کوم لقب ورکړی شوی الصادق والامین جبریل علیه السلام په باره کې الله څه وایي نزل به الروح الامین مطاع ثم امین نو امانت ځي ته رسول د امانت خیال ساتل دا د مؤمنانو صفت دی دا د پیغمبرانو صفت دی دا د ملایکو صفت دی